نشه ضرور کو خو بغیرت نه یو نشم کړی دا نه 10 کال وشول چې کو غوښتو نو هغه ورته چې کومه نشه کې نو کونی لاندې ده هغه زوی دی سونه د ماشوم دی کغاټ دی داسې و اته کالو دی په مدرسه کې دی سبق وایي مدرسه کې ماشاءالله مدرسه کې به سبق وایي څه سبق وایي خو زندگی خاوند تباه کړی ده خو زوی خو نه تباه کو هغه درې پیری قرآن پاک ختم کړی قرآن حافظ دی ټول چې پرېږده ورسره وی به چې تر سره ولګي چې دا هم بس ما سره ناسته اسکیمان پوه نه شو چې دا څه دي څه نه دي موږ خو نه و لیدلي سرګټ هم نه پېژندلو مور کور کې چې دا څه دي څه دا زه ما ورور دی دا نشې د ماشې پرېږدي څوک مدد وکړي او ورور دی یو تیلی ولګو نن یو لګو سبا دوه یو دوه داسې زیاته کړه خدای په خپل ځان هم یقین دی پښتانه یو خان خیلان یو شکر الحمدلله تر اوسه پورې راته چا بره نه دي کتلي داسې راښکي هغې سر په ما الټې ولګي داسې د هغې نه زیاته خرابه شم چې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خورجانې ښه خیر څه نوم هم دی زینب د کوم ځای یې تاسو پېښور پېښور یې څونه عمر به دي زه څه ویم د 22 سال 22 کاله عمر به دي پښتو صحیح درځي واده دې شوی دی کله شوی دی واده دې واده مې د 14 کاله کېږي 14 کاله او بچی دې شته دی یو زوی مې دی زوی دی څونه دی ماشوم دی کغاټ دی داسې و اته کالو دی په مدرسه کې دی سبق وایي مدرسه کې ماشاءالله مدرسه کې به سبق وایي څه سبق وایي خو زندگی خاوند تباه کړی ده خو زوی خو نه تباه کو هغه درې پیری قرآن پاک ختم کړی قرآن حافظ دی به موږ په دې نشه باندې خاوند راوړو موږ چې دا نشې باندې داسې څه وشي چې پرېږدو خاوند پې ولې راړول وی هغه هغه باندې بس کولی چې پرېږده ورسره وی به چې تر سره ولګي چې دا هم بس ما سره ناسته اسکیمان نه منې کوي بیا د ضرور راوستم کور کې کېنولم 3 میاشتې ناستم بیا بوی تللم بیا پرې راولګېدم او خاوند یې کوم ځای دی ته سوات مانسیرې د مانسیره جدا د سوات دی که د مانسیرې دی دا چې کیسې طرف ته چې دی سوات پښتو وایي که دغه په انکو وایي پښتو وایي پښتون دی نو تا خپل خاوند ته نه ویل چې د خپل ژوند خدای سم تباه کړل نو زما ژوند ولې تباه کړې بس وایم هغه ټایم کې مونږ پوه نه شولو چې دا څه دي څه نه دي مونږ خو نه و لیدلي سرګټ هم نه پېژندلو مور کور کې چې دا څه دي څه نه دي او سبق دې ویلی دی څونه سبق دې ویلی دی پنځمه پورې ویل دي پرایمري پورې دونه ډېر نه دی پنځمه پورې تا تعلیم ول شعور هم پنډی خو ډېر اهم ځای دی په دې کې خو نشې دې شیزونو ته خلک کوشش نه کوي دي دې یخنۍ ته وګوره اوس د چپلې اچول دي دا خو ډېره ګران ژوند نه دی بس مجبوري ده څه وکړو موږ وایو چې دا مور هم ده زه ما ورور دی دا نشې د ماشې پرېږدي څوک مدد وکړي او ورور دې نشه کوي زما په دا آیس ده او دا پوډر باندې رانښه دی هغه هم یو ورور یې مړ شوی دی یو ورور یې مړ دی په پوډرو کې او چا چې ما لور ورکړې ده د 11 کاله پوډر څکلي دي خو په کومه وجه پرېښي دي چې د یو پوډري نه ماچس وغوښتو نو هغه ورته ویل چې کومه نشه کې نو کونې لاندې ږده هغه ویلې ما دونه غیرت وکړو چې ما هغه نشه هملته وغورځوله په غولو کې زه لوغړېدلی په نالو کې زه مالم بلي دي خو ما اوس نسکي بلکل دې خاوند اوس نشه نه کوي نه د دې خاوند زما زوم نه کوي اوس بل زوم دا خو هم د دې خاوند خو هم ستا زوم دی که نه د دې خاوند چې دی زما زوم نه دی د دې خاوند چې دی رور چې دی ته دی رور دی دا چې دا زما د لور انرور ده زما روندار دا ستا انګور ده نه دا زما د لور اندرور ده د لور اندرور دی دا لور دی زما روندار ده روندار ده دا ستا مور نه ده لګه خو مور پلار مې مړ دی مو خپلې مور نه مې زیاته ګڼلې ده څه د هغې ورسره م کړی دی څه د هغې بس دې مور سره یم او ته هم د پېښور یې او دوی هم د پېښور دي زه د بوټ تاکال یم دا ته زرخانې ده او خاندان دې څو پېښور کې دی که پنډی کې مور پلار مې مړه دي رور مې مړ دی یو دا مشر رور مې دی دا ته دې لور چې ورسره ده بس دې رور سره یم خاوند سره هم په لنګرو کې په سړکونو باندې یو ځای بل ځای د نشو باندې نشې تماشې کولې ډېر
نو ګرانه نه وي په دې یخنۍ کې ژوند تېرونه دا خو ډېره ګرانه ده مونږ خو بېګا جامې بلې کې نو هغه ماشوم بچی ته مې داسې چېړې مې راغونډې کړې او تیلې مې ورته کړو او دا هم نه چې قهوه چای پخې کړو او وڅښو چیني را کره نشته پتي را کره نشته ته اوس هم تی شي که تی شي نه هغه به هم خلکو ته به ښه وي او الله دې وکړي چې څوک تاسو سره مدد وکړي ستاسو د نشې نه واړی د هغه خو زه اماجي خو زه عمره بیا هم ډېر د زر زیات تر دنیا یې لیدله نو ته خو ځوانه جنۍ یې 30 کالو په عمر کې بالکل ماشومه به ورته ووایو جنۍ به ورته هم نه وایي چې ماشومه یې لا ته به ژوند یې نه راتلونکی وخت ډېر زیات دی هغه زوی به دې څومره په دغه باندې وي چې یاره زما مور به دا حالات کوي په کم ځای کې به وي دا ټیم چې دی زوی کور ته راشي دا ولې دا داسې دې شروع کړله بس هغه ټیم کې پیژندنه چې څه ټیم پوه شلو نو بس اوس رګونه کې اوس داسې څوک چې مدد وکړي او داخل هم کې موږ وایو چې واپس دوباره دې طرف ته شاته مو نه ګورو اول دې څه شروع کړی سګرټ دې شروع کړی نسوار دې دغه خاون مې لګولو ماته یو تیلی لګو نن یو لګو سبا دوه یو دوه داسې زیاته کړه خاون به کور کې کوله کور ته ولې راوړه بار یې ولې دا نور کسان خو بار کې دا ګور مونږ ډېر کسان دي ځینې هغه وایي کور کې کو بار نه کینو بار به هم کوله خو کور ته به هم راوړه چې ناوخته به شو او دلته په اسانۍ سره په دې پنډۍ کې دا نشه ملاویږي په دې پنډۍ کې څه په دې ټول پاکستان کې ملاویږي چې کوم ځای ته ځي دا نشه ګټو چې ته نشي واړه ماشومان بچي چې کومه سونه راځي تاسو هغه ته نه وایي چې بچیان تاسو زموږ حالات زموږ الواد وځي موږ ورته چې خدای دین هر مسلمان مؤمن وساتي خدای دې سره زموږ هر څوک واړه خو چې مدد مجبورې کې به انسان څه وکړي دې غریبۍ کې دې غریبۍ کې انسان خپل کور نشي پوره کولی کرای بیل نشي ورکولی لنګر وایي د الله د نامې لنګر دی لنګر کسی یو ټوډۍ والا راشي 5,000 روپۍ ورکړي 2,000 روپۍ روټۍ ورکړي او 3,000 روپۍ مالک جیب ته واچوي نو که د لږې نه مونږ مړم شو که نه خو مونږ ته ډوډۍ نه میلاویږي پاکه خبره ده او نشایانو له څنګه میلاویږي بل ټوډۍ والا راشي 10,000 ورکړي نو هغې څه چلو کړي چې 7,000 8,000 جیب کې واچي د 2,000 روټۍ دا خو د لنګر تفصیلا خبرې کړل ډېر سره ځکه تفصیل کوو که څوک تاسو سره مدد کوي چې تاسو سره مو کې دوی سره مو کې ځکه چې ګرانه ده دا یو ځوانه ماشومه ده تا ژوند مونږ غواړو چې ستا ژوند ښه شي په یخنۍ کې بیا دا کوټونه داسې کپړې دې هم د کار نه وي داسې یار درته نه وي چې په دې کې به ستا په عزت باندې څوک لاس واچوي یا داسې په خپل خدای او په خپل ځان هم یقین دی پښتانه یو خانخیلان یو شکر الحمدلله تر اوسه پورې راته چابره نه دي کتلي چې کتلې د خویندو ورونو غوندې ټول مسافر خویندو ورونه یو چې چا کتلې ورته ویلي وایي مور پلار هم پښتانه دي مونږ په خپله پښتانه یو نشه ضرور کو خو بغیرته نه یو نشه هم کړې ده دا 9-10 کاله وشولو چې کومې خو په بغیرتوب هم نه ده کړې 9 کالو نه ته نشه کې دا لایټ لږ تیز کړو جانم د 9 کالو نه ته نشه کې لایټ وسه لږ تیز کا روزان ډېر ګران 9 کالو نه او دغه سیاره نه وي داسې او خاون سره دا اوس کال نیم کېږي چې مور سره دلته راغلی یم خاون پرېښی یې اوس ما پرېښې زه دې خفه ناسته یم ولې دې خفه یې کېنولې مرور مې ته هسپتال کې داخل وم دونه مجبوره ده دیاړي کوي چې خپل کور کرایي بیلونه نشي پوره کړو نه به ما چس داخله کړي هسپتال باندې به ستا تقریبا څونه خرچه راشي څه وایو کله علاج هم نه دی کړی 30-40 هزار باندې مطلب دا چې 1.5 लाख روپۍ تا سره ملاو شي تا ته نو ستا په بهتر بیرته ژوند ښه کېږي جی نو اراده نشته د ختمېدو ول نشته زه وړوکی زوی یم دی موږ وایو چې د دې خو تکلیف انسان وایي چې بس دې نه خدای پاک یو پیر اخلاص کې موږ وایو چې دوباره ورته شاته ونه ګورو چې تور دی که سپین دی خپل بچي ته نشې ته چې خپله زندګي صحیح کړو د نور راتلونکي نسل یې هغې وګوري چې هغې دا هغه کوي نو مونږ کوو نو سبا به هغې به هم کوي هغه بچي چې مونږ وایو چې مونږ پرېږدي هغې ته وګوري چې زه دې پرېښودو چې ته هغې په دې لنډه وانې الله دې ته هر مسلمان مؤمن وساتي تاسو چې اوس لکه مثال در څوک مدد کول غواړي یا تاسو هسپتال کې داخلي که نه تا به هغه څنګه ګوري تا ځای ته به راراسي څنګه ځکه چې پنډۍ خو غټه علاقه ده تا به څنګه ګوري یا اوس تا ته د بار نه څوک پیسې رالیږي د سعودي نه ته رالیږي د دوبۍ نه رالیږي د انګلینډ نه رالیږي زموږ داسې کسان دي چې د بلجیم نه هم خلکو څه مدد کوي تاسو به څنګه هغه مدد کوي تا به څنګه دا کوي د ترور سره یم دا کال کېږي چې ښه ونه راغلی یم دلته د ترور سره یم چې دغه ترور سره دغه کوي نو دلته یو بس ګرځو څوک چېرته لاړ شو مجبوري ده
ځکه پیسې چې څوک ورکوي که نه لکه د الله په رضا باندې هم چې ورکوي که نه نو هغه هم داسې ګزاري نه چې لکه یو کس ته ولېږي نو لکه هغه به معلومات کوي به ګوري چې حقیقت په دې کې څونه دی څونه پکې نه دی نو د هغې نه بعد تا باندې پیسې لګوي خرچه به کوي چې واقعي ته د دې حقداره یې که نه یې راشي ګوري راش دی یو دی ګوري کور دی ګوري زما ورور دی ګوري یو ورور مې په دې نشه کې مړ شو ستنو باندې را لګېدلی راشي دا ورور کره مې خاون مې د هغه ځان لکه بال ټولې په سړکونو باندې ګرځي خاوند اوس نشه کوي که نه کوي کوي او دا کبال ټولې نشه کوي دا کال شو زه ترې خفه دی ترور کره ناست یم نو ته چې خرچه ښه دا نشیل تاسو دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کوئ زه کبال ټولوم د ورځې ټول ورځ کباړ سهار 9 بجې ځم 12 بجې ته 200-300 روپو کبال ټول کړم ته ماښام 9 بجې ځم ته شپې 11 نیمو 11 ته داسې 300 400 او شي هغې باندې خپله نشه وکړو خپل ته کور چې څه یو روټۍ نیمه یې وکړو که نه نو بس نار سملو خورجانې دا خو ډېره ګرانه نه ده چې داسې ځوانه خورجانه او بیا پښتنه پیغله ګرځي او داسې کباړ لا ټولوي د هغې بچې ته دا لایټ ونڅه که هغه ته جلتي وي ډېره ګرانه نه وي داسې ځوانې پښتنې دپاره چې داسې ګرځي په روډ باندې او کباړ راغونډی او ګتې راغونډی او په نالو کې ګرځي مسروري ګرانه ولې نه ده خو مجبوري ده څوک اوس پرې رالګېدلي وي موږ وایو چې که څوک مدد والی دې نه مې واړئ پرېږدو یې نو دوباره به ورته نه ګورو موږ وایو چې بس انسان خپل کور کې په عزت باندې ناست خپل دا نشې تماشې پرېږدي په دې باندې اوس رانښتي یو څه وکړو دلته وخت څنګه تاسو یو بل سړوئ ټپې مپې یو بل ته وایئ څنګه داسې مختلف طریقې خلک اپناوئ ځکه خو ژوند ډېر ګران دی که چې ته اوس دلته ناست یې نو دا ورځ هم نه اوړي که نه ډېر غټ ټایم یې څه کوئ تاسو دا ترور مې راځي زه نن درېیمه ورځ ده د ترور سره راځم دلته نو دلته څنګه را خپل ټیم دلته څنګه پاس کوئ دلته خو به ګرانه وي یو بل ته قصې کوئ څه طریقه کار بس ګپ شپ لګوي خبرې مبارې کوي ګپ شپ لګوي ټیم پاس شي نو ټیم د باندې لکه په آرام سره په سکون سره پاس بس مجبوري ده ټیم څه او اوس داسې ماشومان بچي موږ وینو که نه دا دې اوس راغلي دي دا بچي تاسو منې کوئ که نه منې کوئ څنګه سبق وایو وایا یو بل ته د ښه لاره ښایو نصیحت کوو چې سبا نه به نه څکو نن زمونږ دا اراده ده که مړه شو سبا نه به نه څکو خو چې سبا شي بیا اراده بدلوي ولې چې روټۍ کې تکلیف وي بیا راشي موږ وایو چې وکړئ روټۍ کې څنګه تکلیف وي ټول وجود خوږېږي زړه باندې دړي الټۍ لګي تکلیف وي چې دا ونڅکئ که دا وڅکئ چې ونڅکو چې ولګي نو بیا صحیح ما په دې زړه باندې داسې دړې لګي داسې څوک د لاس نه داسې راکړي هغې سر په ما الټې ولګي داسې د هغې نه زیاته خرابه شم چې انسان وایي چې دا لاس کلی لا صحیح به وه چې دی پرېږدي دا به څنګه پرېږدي چې دوايانې علاجونه انساني نو هغه پرېښودی شي او زموږ مجبوري ده څوک به علاج کړي څنګه کوي موږ خپل کور خرچه مرچه نشو پوره کولی رورۍ اخر دې مورجانې صاحب خورجانې څه پیغام دی څه پیغام ورکړې دنیا ته څه پیغام دی پیغام دی چې زموږ وروڼه خویندې مجبوري ده څه مدد کولی شي وده کې چې دا ته دې نشې تماشې نه دا خلک واوري راتلونکي نسلات یې ونه ګوري او ونه کړي مهرباني یار جزاک الله السلام علیکم